کله چې تاسو دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، الله جل جلاله به ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي. ستاسو روزي به الله داسې پراخه کړي چې د ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن درته یو داسې زبردسته وظیفه ښیم. کله چې تاسو د دې وظیفې ذکر شروع وکړئ، الله جل شانه به ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي. داسې به درته الله جل شانه روزي پراخه کړي چې د ستاسو په وهم فهم ګمان کې به نه تېرېږي. اوس زیاتر زمونږ بعضې مسلمانان وروڼه دي او هغه د رزق نه ډېر سخت پریشانه دي. د هغوی روزي لنډه تنګه ده. نن درته یو دوه اسما داسې ښیم، کله چې د دې وظیفه تاسو شروع کړئ، دا ذکر تاسو کوئ، د دې په برکت باندې به الله جل جلاله د ستاسو روزي داسې پراخه کړي که نه چې د ستاسو به خپله وخم ګمان کې نه تېرېږي، ښه خیران به ورته پاتې شي. دا کومه وظیفه را هغه وظیفه هم درته ښیم، د هغې وظیفې چې کومه طریقه را هغه هم درته ښیم. دې نه علاوه زه درته یو ډېره اهمه خبره کوم چې کله تاسو دا وظیفه وکړله، نو د دې وظیفې د کولو نه پس تاسو کوشش کوئ چې دا وظایف نورو خلکو ته رسوئ، ځکه ډېر وروڼه داسې دي چې هغه د دې وظایفو د دې برکاتو فضایلو نه خبر نه دي. نو هغه وروڼو ته رسول هغه د ستاسو کار دی، ځکه چې ډېر وروڼه داسې دي چې هغې د ټچ موبایل استعمال نه کوي، هغې د دې وظایفو د دې فوایدو نه محرومه دي. نو که دا تاسو هغې ته رسول کوشش کوئ چې دا ویډیو تاسو په خپلو کورونو کې لګوئ، خپلو ماشومانو ته لګوئ، په خپلو یارانو دوستانو محفلونو کې لګوئ چې هغوی هم دا وظیفې شروع کړي. د ډېرو خلکو مشکلات به الله جل شانه دې سره ختم کړي. او الحمدلله ثم الحمدلله چې د دې وظایفو په برکت سره الله جل جلاله د ډېرو وروڼو مشکلات حل کړي دي. ولې چې د الله جل شانه په نومونو په اسماو کې چې کم رموز او کم اسرار پراته دي، کم لوی برکات پراته دي، داسې برکات په یو څیز کې نشته دي. نو راځئ چې دا وظیفه درته وښیم چې زموږ روزي لنډه تنګه وي، د روزې د پراخه کېدو دپاره او د بند لارو چارو د ازادولو دپاره دا دوه نومونه د الله جل شانه درته ښیم. د دې وظیفه تاسو شروع وکړئ، انشاءالله چې د غیبونه به تاسو ته اسباب برابریږي او د غیبونه به تاسو ته رزق ملاویږي. د رزق تنګسیا به بالکل د نن نه پس نه وي، بالکل به نه وي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه وظیفه ده یا لطیفو یا رزاقو، یا لطیفو یا رزاقو. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې طریقه دا ده چې تاسو به دې دپاره یو وخت مقرر کړئ. هر سړي سره خپل ځان ته وګوري، ما سره کم یو وخت باقي دی، کم وخت ما سره تېرېږي. که انسان د سحر د مونځ نه پس وزګاري، بالکل د سحر د مونځ نه پس هم کولی شي. دا درته ښیم. که یو انسان د ماسپښین د منځه نه پس وزګاري، د ماسپښین منځه نه پس یې کوه، یا د مازدیګر د ماښام په دغه ټیم کې وزګارې، په دغه ټیم کې هم دا کولی شي وظیفه. او یو انسان داسې دی چې هغه بالکل وزګار نه وي، نو د ماسخوتن د منځه نه پس هر یو سړي وزګاري. نو پکار دا ده چې دا وظیفه بیا د ماسخوتن د منځه نه پس وشي. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. په یو ځانله ځای کې به کښېنئ، داسې ځای کې چې د ستاسو توجه هم بل طرف ته نه وړي، څوک تاسو سره خبرې اترې هم نه کوي. بیا په یو ځانله ځای کې به کښېنئ او 3 کرته به درود شریف ووایئ، هغه درود ابراهیمي، هغه درود شریف چې کوم موږ په لمانځه کې وایو. او د هغې نه پس به 500 کرته یا لطیفو یا رزاقو وظیفه وکړي. په داسې طریقې سره به شروع کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا لطیفو یا رزاقو، یا لطیفو یا رزاقو، یا لطیفو یا رزاقو. خیال کوئ مونږ چې بعضې ملګرو له وظیفه ورکو، نو هغوی ته نه ځان خلاصوي، ځان به ته نه خلاصوي، بیا به د دې څه خوند وي. او بل د الله جل شانه ډېر زیات مبارک نومونه دي. نو که موږ د دې نه ځان خلاصو، نو ډېر لوی جرم دی ګورې چې دې جرم کې موږ داخل نه شو. دا وظیفه به کوو ښه په پوخ نیت، په پخې عقیدې، په ښکلې عقیدې سره به دا وظیفه کوو انشاءالله ډېر ښکلی اثر کې. لکه بعضې وروڼو ته مونږ وظیفه ورته ورکو
او هغوی ته وایي لکه مثلا دغه د یا لطیف او یا رزاق وظیفه کوه، نو دوی کینې تسبیح راوالي او بیا وایي یا لطیف یا رزاق یا لطیف یا رزاق یا لطیف یا رزاق. نه، دا د وظیفې آداب نه دي. د وظیفې آداب دا دي چې د الله جل شانه اسما دي نو په شوق ذوق او په ښکلې په خوند سره وایه، چې څونه په خوند سره په شوق او ذوق سره تا ویلې هغه نه به دا زیات چې کوم دي اثر کوي. دا د دې هغه موده نه ده معلومه چې تر څو پورې د ستا روزي پراخه شوې نه وي تر د هغې پورې دا وظیفه کوه. ممکنه ده چې یو هفته دا وظیفه تو په پابندۍ سره وکړې، په نیک نیت او په نیک ارادې سره وکړې، اخلاص سره د وکړه او کامله بروسه او یقین دی په الله باندې. یو هفتې کې دننه به دې الله جل شانه روزي داسې پراخه کړي چې د ستا په وهم فهم ګمان کې هم نه تېرېږي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه مې درته وښوله، د دې نور ډېر زیات رازونه دي د یا لطیفو، لیکن چې کله د یا لطیفو سره دا یا رزاق دا دغه میلاو شي اسم مبارک، دا هم د الله جل شانه نوم دی. دا د رزق دپاره ښه کافي او زبردست اثر لري. یو اثر دا هم دی کم انسان چې په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې د ده په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا لطیفو یا رزاقو یا لطیفو یا رزاقو یا لطیفو یا رزاق. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه که د انسان غریب وي الله جل جلاله به د دې په برکت سره مالداره کړي، او که مالداره وي نو الله جل جلاله به د دې انسان په مال دولت کې برکت واچي. یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله، بالکل تاسو کولی شئ، تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر انسان د دې نه پیدا غشتلی شي.